سلامونه عموما دوستانو، یو ځل بیا د اډوب ایډیشن بلې برخې ته ښه راغلاست دوستانو. موږ نن په اډوب ایډیشن کې کار یو ځل بیا ترسره کوو او انشاءالله راتلونکي ویډیوګانې به هم تر تاسو رسیږي. نو دوستانو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ که غواړئ چې هر ډول ویډیوګانې وګورئ. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې به تر تاسو رسیږي. نو نن موږ فیورټ دوستانو دې لپاره موږ یو بل اواز راوړو تر څو ښه وپوهېږو. هغه به دا اواز دا اواز مې راوړل دوستانو. فیورټس کې نن دوستانو لومړی وکل ریمو دی. څنګه کولی شو چې د اواز څخه یا د یوه سندرې له اواز څخه هغه اواز له منځه یوسو. نو دوستانو په د انتخابو ورځو وکل ریمو ته وکل کټ فور افیکټس مینو کې هم شته دوستانو. له هغې ځایه هم تاسو کولی شئ چې هغه اغېز پرې اپلای کړئ، خو دلته وکل ریمو تاسو هم کولی شئ چې دلته پرې اغېز اپلای کړئ دوستانو. اواز یې له منځه ځي. دوستانو تاسو کتل زه کنټرول زیډ کېږم. تاسو دوستانو ګورئ دغه سندره چې اواز یې دلته شته. اوس زه کنټرول البته وکل ریمو یو ځل بیا له منځه ځي، دغه اواز نه پاتې کېږي په دغه سندره کې. دوستانو دا هم یاد ولرئ چې یوازې په زیاتو سندرو باندې دا نه اپلای کېږي دا وکل ریمو. زیاتې داسې اډیو شته چې اډیو چې تاسو پرې دغه کمانډ نشئ اپلای کولی. نو ځینې سندرې شته چې دغه کمانډ پرې اپلای کېږي. دوستانو ګورئ تاسو کتل دوستانو اواز له منځه لاړ. بل دوستانو پی ډي این زه یو بل فایل ایجادوم. دوستانو د دې لپاره چې موږ دغه فایل ایجاد کړو پی ډي این او پی ډي اوټ فرې اپلای کړو. دوستانو تاسو ګورئ چې څه ډول فرې اپلای کېږي. د څخه زه له منځه ورم او افیکټ کې ته راځم. امپلیفاید کې یو څه اوچتوم دغه اواز، بیا یې اوچتوم ریپیټ لاس کمانډ. دوستانو تاسو ډول د اواز اوچت شوی دی. اوس راځم دغه څه د پی ډي این د فایل په دغه برخه باندې اپلای کوو. د دې لپاره استعمالیږي چې څنګه اواز ورو شروع شي، سلو شروع شي او ورو ورو تیزیږي. دوستانو وګورئ د دې لپاره چې موږ د فایل ایجاد کړو پی ډي این او پی ډي اوټ. دوستانو د دې لپاره چې موږ د فایل ایجاد کړو پی ډي این او پی ډي اوټ دغه فایل کې دوستانو پی ډي این او پی ډي اوټ زه ایجابوم. تاسو اوس وګورئ دوستانو دا به ورو ورو شروع کېږي. دا و پی ډي این. او اوس دوستانو پی ډي اوټ دلته ګورئ تاسو اپلای شوی هم دی. زه په دغه ځای باندې اپلای کوم. راځم پی ډي اوټ ته. هره برخه کې تاسو کولی شئ چې تاسو کتل دوستانو دا و پی ډي اوټ. او بل دوستانو چمبر ریورب. دوستانو یوازې د دغه څپې بدلېږي، ریورب کېږي. دوستانو یو ځل بیا ورته وګورئ څپو ته. دوستانو مو کتلې
یوازې له ښکته پورته او له پورته ښکته ځي. او بل دوستانو ریکوایر دا دوستانو موږ دلته نشو اپلای کولی. دا هغه حالتونه چې موږ په دې کې ترسره کړي وي سنګل کلیک یوازې په کومې صفحې کې چې موږ ایډیټ کړی بیرته ریفایر کېږي خپل حالت ته راځي. او بل ایډیټ فیورټس دی دوستانو د تاسو کولی شئ چې دا پیډ آوټ ترې البته پیډ آوټ ترې له منځه یوسئ یا ترې بر ورته اډ کړئ نو یا یې پیډ آوټ پاس یوسئ یا یې لاندې کړئ. دا تاسو کولی شئ دلته مکمل سیټینګ وکړئ د پیډ آوټ ایډیټ پرې ترسره کړئ یا ورته بل جوړوئ. نو دوستانو دا د فیورټس مینو آپشن مینو دی دوستانو. آپشن مینو ته راځو وینډوز مینو پاتې ده. نو دوستانو د دې لپاره چې تاسو پرې پوه شئ موږ په ملټي ټریک کې هم کار کوو. البته په ملټي ټریک کې هم کار کوو. تاسو لپاره به ملټي ټریک برخه تاسو لپاره ډیره مهمه ده او موږ تر تاسو دوستانو آپشن مینو څه کار ترسره کوي. لوپ موډ دوستانو لومړی لوپ موډ. اوس که چیرې زه دغه ځای د دې لپاره چې نو دا دې موږ ته بیا بیا تکرارېږي. نو راځم لوپ موډ ته. نو د دې لپاره چې موږ دا فایل ایجاد کوو پیډ چې موږ دا فایل تاسو کتل دوستانو بار بار تکرارېږي. او بل دوستانو ټایم ریکارډ موډ دی. که چیرې موږ یو نوی فایل ایجادوو موږ ته دلته یو وینډو خلاصېږي چې آیا تاسو دغه ریکارډ تر څومره وخته بندوئ. دوستانو ماته دغه ریکارډ 10 سیکنډه وشي یعنې ماته د دغه ریکارډ زه ورته وایم چې 10 سیکنډه دې وشي. نو دوستانو په څو بجو دې شروع شي په څو بجو دې پای ته ورسېږي کوم تاریخ د تاسو ټول کولی شئ ورته تعیین کړئ. دوستانو دغه شروع کېږي تر 10 سیکنډو به دغه فایل ثبت کېږي. تاسو کولی شئ چې ورته وخت تعیین کړئ. دوستانو تاسو کولی شئ چې ما ورته 10 منټه تعیین کړي دي. د ټول دوستانو تاسو کولی شئ چې له دغه ځای څخه ټایم ریکارډ. او بل منیټور لیول دوستانو دغه لیول تاسو ته ښایي چې زموږ اواز په کومه څخه کې څه ډول ثبتېږي. اوس دوستانو زه اواز نه ریکارډ کوم یوازې زما خبرې ګوري چې زموږ اواز به په دغه څخه باندې ثبت کېږي چې تاسو یې ګورئ. نو دا دې موږ ته نه راځي. دوستانو ته آپشن مینو کې تاسو کولی شئ چې ټول له دغه ځای څخه ترتیب کړئ. او بل دوستانو وینډوز اورګنایزر وینډو دې موږ ته نه وي. دوستانو زه کلیک کوم اورګنایزر وینډو له منځه ځي. او بل بیا دوستانو کیولیست دې ماته راشي چې تیرو درسونو کې مو او تیرو ویډیوانو کې پلیلیست دې ماته راشي. او دوستانو زوم ترانسپورټ کنټرول دې راشي. دا دوستانو دغه کنټرول بټن دې له منځه یوړل شي. زوم ټایم کنټرول دا دې له منځه یوړل شي. دوستانو تاسو وکتل چې له منځه لاړ موږ بیا غواړو. او دوستانو سلیکشن کنټرول دی او بس لیول میټرز دی دوستانو چې لیول میټر هغه دی له منځه لاړ. او ټول تاسو کولی شئ چې دغه ځای څخه تاسو له منځه یوسئ. په اډوبیشن کې د لنډ یا د کوایک اکسس لپاره استعمال کړئ. هیلپ دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې اړوند کومکونه ترلاسه کړئ. سرچ کړئ یا په اډوبیشن کې دلته تاسو کولی شئ چې هیلپ ترلاسه کړئ. نو دا دوستانو هیلپ دی. او دوستانو بله ویډیو کې چې موږ ملټي ټریک وایو مهم درس دی تر هغې موږ ته اجازت راکړئ. دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو برخو ویډیوګانې په پام کې لرو انشاءالله. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن کېکاږئ تر څو زموږ ویډیوګانو تر ټولو وړاندې تر تاسو ورسېږي. نو مننه کوو چې زموږ ویډیوګانې تعقیبوئ. ډېره زیاته مننه او ژوندي دې وئ.